سلام وخت مو پخیر. له کابل وخت څخه د دې اونۍ مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. زه حلیمه صدیقی یم. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر نن په سپیدار ماڼۍ کې د اوبو او انرژۍ وزارت له سلاکار ډاکټر فاروق اعظم سره وکتل. په دې کتنه کې ډاکټر فاروق اعظم د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال ته د اوبو او انرژۍ وزارت د وروستیو پرمختګونو، لاسته راوړنو او راتلونکو پلانونو په اړه معلومات وړاندې کړل. نوموړي همدارنګه د هیواد پر ځینو مهمو مسایلو هم رڼا واچوله او په دې اړه یې خپلې مشورې او وړاندیزونه د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال سره شریک کړل. د غور د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلین وایي چې دغه ولایت د تاریخي، سیاحتي او لرغونو سیمو څخه د لیدنې په موخه د ایټالیا هیواد 14 وګړي ورغلي دي. دغه ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي عبدالحی زین باختر اژانس ته وویل چې پرون ورځ وروسته له غرمې د ایټالیا هیواد 14 وګړي دغه ولایت د تاریخي، سیاحتي او لرغونو سیمو د لیدنې په موخه دغه ولایت ته ورغلي دي. د بغلان د ترافیکو مدیریت په دغه ولایت کې د موټر پلورنځیو له ټولو استازو سره په لیدنه کې سپارښتنه کړې چې هر څه ژر د خپلې او کلي وسایط ثبت او راجستر کړي. دا له کابل وخت څخه د دې اونۍ مهم خبرونه. تر بیا ښې چارې.